سلام ستړي مشئ وخت مو پخیر د آزاد میډیا یوټیوب چینل خبري سرویس ته ښه راغلاست. د ایران د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته سخت پیغور. افغان حکومت باید پخپله د خپلو هیوادوالو لپاره د کار زمینه برابره کړي. مونږ او زموږ نور ګاونډیان د افغانانو د برخلیک او د روزګار ذمهوار نه دي. موږ دا ستر بار په اوږو نشو وړلی. د افغان حکومت څخه هیله کوو چې خپل خلک د ګاونډیو هیوادو څخه بیرته راوغواړي. موږ نشو کولی چې میلیونونه افغانان وساتو. همدا مهال افغانان زموږ پر اوږو بار دي، باید خپله آینده خپله جوړه کړي. موږ باید افغانان د خپل هیواد څخه وباسو، ځکه زموږ خپل هیواد د میلیونونو افغانانو لپاره د ساتلو امکانات نه لري. افغانان باید خپل هیواد ته ولاړ شي او هلته کار وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه زیاته کړه چې خلک د قضاوت وکړي. زموږ هیواد ته هره ورځ زرګونه افغانان راځي. که مخه یې ونه نیسو، هیواد مو د بحران سره مخ کیږي. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوي لایک او شیر یې کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت. هر چیرې چې یاستئ ښاد، آباد او بریالي اوسئ.